اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو علامه خوشحال او قدرمن لره دوستانو 12 سبق دی. په تیرو سبقانو کې کچیر تاسو کوشش کړی وو تیر سبقان مې زده سوي وو. د دې سبق څخه د مخه سبق چې و د سنټنس هغه سبق تاسو زده سوي وو چې سنټنس پر څلور قسمه باندې ولو چې هغه پازیټیو سنټنس، نیگیټیو سنټنس، انټراګیټیو سنټنس، نیگیټیو اند انټراګیټیو سنټنس. د دې هر یو د لپاره ما مثال درکړی وو. هغه خدای دې وکړي چې تاسو زده سوي وي. ان شاء الله په نن سبق کې یو داسې مهم سبق دی دا کوم دا سبق ستا کې د دې سورسته سبقانو کې بیا تاسو ته دا سبق ډیر پیدا کی ځکه دا چیز دی چینجینګ سنگولر نان ټو فلورل، یعنی بدلول د مفرد اسم و جمع ته. اسم مفرد هغه اسم چې یو وي د یو نفر، یعنی بوای یو بوای دی وسته دا جمع کوي ډیر الکوان جن جوړه، یو هلک ډیر الکوان، یا یو کتاب ډیر کتابونه، یو قلم ډیر قلمان. د دغه زده کول ډیر ضروري دي. په نن سبق کې موږ څلور شیان زده کوو. هغه څلور شیان چې دي یو کانټیبل نانز دي، دویم ان کانټیبل نانز دي یا نان کانټیبل نانز دي. دا زده کوو. کانټیبل نانز دې ته ویل کیږي چې شمیرېدونکي نومونه، هغه نومان چې شمیر کوي یو کتاب، دوه کتابه، درې کتابه، سل کتابه، دې ته ویل کیږي کانټیبل نانز. او هغه نومان، هغه اسمونه چې نه شمیرل کیږي لکه اوبه، اوس یو اوبه، دوه اوبه، داسې نشي ویل کېدی. اوبه د ګرد عمر د اوبو دپاره شمار نشته. خاوره د خاورې دپاره شمار نشته. بره د برې دپاره شمار نشته. اوس دغه شیان چې نه شمیرل کیږي دې ته نان کانټیبل نانز یا نان کانټ نان ویل کیږي. نو دغه نه شمیرېدونکي نومونه او شمیرېدونکي نومونه بیان پر دې باندې دي. هغه نومان چې شمیرېدونکي دي یعنی کانټیبل نانز دي، هغه و جمع ته اوښتل کېدلی سي، هغه جمع کیږي. مفرد اسم یعنی د یو نفر چې ته بدلې و جمع ته دا بدلېدلی سي. مثال بوای دی ته اوس بدلې بوایز، خالی اس پسې زیات کړه. دا رقم خپل قاعدې لري. په دې کې درې څلور قاعدې دي، هغه اوس درته وایم. هغه دا دي، ګوره هغه نومان، هغه اسمونه چې شمیرېدونکي دي یعنی کانټیبل نانز دي. کانټیبل نانز هغه اسمونه، هغه نان چې شمیرل کیږي یو، دوه، درې، داسې حساب لري. دغه چې دي دا و جمع ته اوښتلی سي. د دې مفرد یعنی سینګولر د دې و پلورل ته اوښتلی سي. هغه نومان چې نه شمیرل کیږي لکه اوبه، خاوره، بره، شیدې، دا نه شمیرل کیږي. دا ټول وخت و جمع ته نه اوري. دا پر یوه حالات باندې دي، که په جمع کې استعماله هم دغه لفظ دی او که په مفرد کې استعماله هم دغه لفظ دی. کانټیبل نانز اړول کیږي د یوه حالت څخه و بل حالت ته، د مفرد څخه و جمع ته. نان کانټیبل نانز یعنی ان کانټیبل نانز یا نان کانټیبل نانز هغه د مفرد څخه و جمع ته نه اوښتل کیږي. ټول وخت به دی پر یوه حالت باندې، ټول وخت دغه مفرد جمع دی نه لري. هغه مثالونه مې درته وښول لکه واټر اوبه نشي اړولی، لکه میلک شیدې نشي اړولی. اوس دغه شیان چې دي دا د مفرد څخه و جمع ته نه اوښتل کیږي. دا په هر حالت کې دغه رقم ویل کیږي. هغه سینګولر نان چې هغه و د مفرد حالات څخه و جمع ته اوښتل کیږي هغه دي چې کانټیبل نانز دي. کانټیبل نانز ټول اوښتلی سي. مثال لکه بوک، ون بوک یو کتاب. اوس ډیرې 2 بوکس، 3 بوکس، 100 بوکس. ګوره خالي اس پسې ورزیات کړه. 1 پین یو قلم، 2 پینز، 3 پینز، 4 پینز، 100 پینز. ګوره دا بس بیا ته پسې بدلولی سي جمع ته حالات ته چې واړې هر څونه چې کوې په اخر کې خالي اس راوله. دا یوه قاعده ده. دویمه قاعده، ګوره دا خو یوه قاعده وه چې په اخر کې اس خوري. دویمه قاعده هغه دي چې په اخر کې ای اس خوري. دا چې دي دا یو څو شیان دي. ګوره که کم اسم د کم نان په اخر کې که اس راغلی وو، اس یا دوه واره اس راغلی وو، ډبل اس راغلی وو، یا اس اچ راغلی وو، یا سی اچ راغلی وو، یا او راغلی وو، یا ایکس راغلی وو، یا زیډ راغلی وو. ګوره دغه شیان چې ما لیکلي دي که چیرې دغه شیان د هر اسم په اخر کې راغلی وه دا خو د مفرد حالات دي، د سینګولر حالات دي. چې ته پلورل ته اړې، پلورل ته چې اړې په اخر کې به ای اس ورزیاته. دا قاعده د ځان سره یاد وساتئ. ګوره چې کم دغه شیان ما لیکل چې د هر اسم په اخر کې دا الفاظ راځي، د هر مفرد اسم په اخر کې چې دا الفاظ راسي، دا اسم چې ته و جمع ته اړې اخر به ای اس ورزیاته. مثال لکه بس هغه د په اخر کې اس راغلی دی. اوس ته دا مفرد لفظ دی، ته جمع ته اړې څنګه بسیز ای اس پسې ورزیات کړه. یا لکه دوه وار اس راغلی لکه کلاس، کمره، ټولګي، سمپ دې ته ویل کیږي. هغه د مکتب یا د سکول کمره، د مدرسې کمره یا د مدرسې سمپ دې ته ویل کیږي کلاس. یا ګلاس په خپله چې دی دا د ګوره دوه واره اس راغلی دي. دا چې ته اوس دا کلاس جمع کوې که ګلاس جمع کوې په اخر کې به ای اس ورکوې. څنګه کلاسز ګوره ګلاسز ګوره دواړه حالاتونه د دواړو د په ای اس باندې رااله. یا هغه چې اس اچ په اخر کې راغلی وي، اس اچ هغه به بیا په اخر کې ای اس ورکوي. لکه
برش چې دی هغه په اخر کې اس اچ راغلی دی. اوس چې ته دا جمع کوې په اخر کې به ای اس راوړې لکه برشز 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 ګوره دا حالات ورته یا په اخر کې سی اچ راغلی وي سی اچ کې په اخر کې راغلی و دې ته بیا ای اس ورکول کېږي په حالات د جمع کې د پلورل حالات ته چې اړې دې ته بیا ای اس ورکوي لکه پیچ 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 ویل کېږي شوتالو ته پیچز پیچز شوتالوګان پیچ ون پیچ یو شوتالو ا پیچ یو شوتالو پیچز ډیر شوتالو 100 پیچز سل شوتالو ګوره خالي دا ای اس پسې ورزیاتېږي په دې پسې یا لکه واچ واچ ویل کېږي ساعت ګړۍ ته ساعت یا ګړۍ ګوره یوه ګړۍ واچ ا واچ یوه ګړۍ یو ساعت ا واچ ون واچ یا اوس ته دا جمع کوي ټو واچز یعنی ای اس به پسې زیات کړي چې ای اس پسې زیات کړي دا په خپله جمع جین جوړ شو یعنی په ای اس باندې د پلورل ته واوښتل سولو. هغه اسم چې په اخر کې او راغلی وي لکه ټومیټو ای اس پسې ورزیات که پلورل ته یې واړوه لکه ټومیټوز ټومیټوز یا لکه پټیټو پټیټو ګوره په اخر کې او راغلی ده نو اوس ته جمع ته واړوه ای اس پسې ورزیات که باره به چې جین جوړ شي پټیټوز پټیټوز پټیټوز. هغه اسم چې په اخر کې ایکس راغلی وي لکه باکس باکس نو ای اس په اخر کې ور اضافه که دا پلورل ته په خپله اړول کېږي لکه باکسز باکسز بوکسز دا حالت د پلورل سو یعنی حالت د جمع سولو. بل مثال دی لکه پوکس پوکس ویل کېږي ګیداړه پوکس اوس یې جمع کوي پوکسز پوکسز دا خو یوه قاعده سوه. دویمه قاعده هغه اسم چې په اخر کې اف راغلی وي یا اف ای راغلی وي دا په یاد لره ګوره دویمه قاعده ده هغه اسم چې په اخر کې اف راغلی وي یا اف ای راغلی وي اف یا اف ای ګوره یا یوازې اف وي یا اف ای وي که چیرې ته دا فلورل ته اړه یعنی جمع ته اړه په اخر کې ای اس ور زیاتې دا اف به په وي سره بدلې بیا ته ای اس پسې ور زیات کا دا جمع ته واوښتي لکه لیف 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 ویل کېږي یوې پاڼې ته یعنی الف ون لیف یوه پاڼه اوس ته ډېره بیا به څنګه لیوز لیوز دغه ځای کې به وی ولګې دغه د اف پر ځای باندې به وی راسي باره به اخر کې ای اس ور اضافه کړي بیا څنګه ویل کېږي لیوز 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 به نه وایي چې لیوز یا لیوز یا اف ای ولو هغه لکه نایف 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 چې دی اوس ته جمع ته اړی نایف چاقو ته ویل کېږي که نایف یې مه وایه هغه سایلنټ لیټر به مې په یاد وي نایف اوس ای اف ور اضافه کوې بس دغه اف به په وی سره واړې لکه نایفز نایف زادي ما لیکلی دي خالي ورته وګوره ستا خپله سر به خلاصېږي. بله قاعده دا سوه بله قاعده هر اسم چې په اخر کې وای راغلی وي دا په یاد لره دا زوروره قاعده ده هر اسم چې په اخر کې وای راغلی وي هر مفرد اسم یعنی سینګولر اسم هغه اسم هغه نان سینګولر نان چې په اخر کې وای راغلی وي د وای سره د مخه لفظ کانسوننټ وي ګوره واول نه وي کانسوننټ وي دغه وای په آی بدلیږي په اخر کې ای اس ور اضافه کېږي که تا جمع ته اړوي لکه بابي بابي ګوره بابي وای په اخر کې راغلی دی د بابي څخه د دا وای څخه د مخه دا لفظ کانسونیټ دی اوس زه جمع ته اړوم بابیز بابیز ګوره دغه وای به په آی سره بدل کې په اخر کې به ای اس ور زیات کې باره به چې جین جوړ سي فلورل به جین جوړ سي. مثال لکه بابي بابي یو کشنی یو ماشوم اوس بابیز ډیر کشنیان ګوره په آی سره واوښتی وای او ای اس ور اضافه کړي بابیز دلته خالي ورته ګوره تا ته نور مشکل بیا نه یا لکه فلای فلای چې دی فلای مچ ته ویل کېږي افلای یو مچ یا ډیری بیا څنګه دغه وای به په آی سره بدل کې په اخر کې به ای اس ور زیات کې لکه فلایز فلایز ګوره ته به سوال وکړې چې بوای خو هم دغه لفظ دی په اخر کې وای راغلی دی او هلته چې جمع کوي خالي اس پسې ور اضافه کوي نه په آی بدلې نه ای اس پسې ور اضافه کوي. دوستانو دا ما په اول کې د دې قاعدې درته ویلې چې که چیرې د وای څخه د مخه لفظ کانسوننټ و دا بدلیږي دغه وای په آی باندې که چیرې واول و بیا نشي بدلېدی اوس بوای چې دی په اخر کې اس ور اضافه کېږي او وای په آی سره نه بدلیږي چې ای اس ور اضافه کوي څنګه بوای ابوای یو هلک بوایز ډېر هلکان بوایز ډېر هلکان یعنی خالي به چی ورکې اس پسې ور زیات کې. بله قاعده دا قاعدې په ذهن کې ولري بعضې الفاظ شته چې هغه په خپل حالت کې یعنی یو قاعده نه لري چې ته په قاعده باندې بدل کې په قاعده باندې ته د مفرد حالات سره و جمع ته واړې دا خپله قاعده نه لري. اوس مثال هغه چند الفاظ دي هغه دغه یادېږي لکه مین مین سړي ته ویل کېږي اوس د دې مین جمع دی نسي راکوه ویلی چې مینز مینز نشي ویلی د دې مین جمع چې ده مین ده مین دا دې ما لیکلي دي ورته وګوره مین دا جمع ومین ښځې ته ویل کېږي ومین ښځه اوس د دې جمع چې ده د دې پلورل حالت ومین
وومین هغه دی ما لیکلی دی ورته وګوره ګوره دا دی نه دی چې اس پسې ور اضافه کړه یا ای اس پسې ور زیات کړه دا رقم نه دی دا بې قانونه دی دا غیر قانوني دی دا یو څو چند الفاظ دي یا لکه چیلډ چیلډ کشنې ته ویل کېږي اوس جمع چې ده چیلډرن ګوره هېڅ نه ای اس کې شته نه اس کې شته هېڅ شی هم نشته که بس چیلډ کشنی چیلډرن کشنیان یا لکه پوټ پوټ ګوره چې وزه تا ته وایم چې دا پوټ لفظ چې دی دا و جمع ته واړوه ته به یا په اس پسې اضافه کوې یا به ای اس پسې اضافه کوې په دې پسې اس ای اس نه اضافه کېږي دا پیټ ویل کېږي د دې جمع چې راځي پیټ ګوره فوټ فوټ چې دی مفرد دی پیټ چې دی دا جمع ده یا لکه ټوت ټوت غاښ ته ویل کېږي پوټ پښه ته ویل کېږي ټوت غاښ ته ویل کېږي ګوره د دې جمع چې ده هم دا رقم نه ده چې وزه تا ته چې ته دا جمع که ته اس پسې ور زیات کړې دا به څه شوه ټیت غاښونه ټیت غاښونه ټوت غاښ ټیت غاښونه خدای دې وکړي چې په دې مې سر خلاص شوی وي دا انشاءالله ډېر خوندور سبق دی چې کوم لفظ تاسو ته راځي چې ته غواړې چې سینګولر نانس واړه یې و پلورل ته نو بیا څنګه اړه دا طریقه مې درته وښول دا قاعدې په یاد ولره انشاءالله بیا په سبقي کې تاسو ته مشکل نه جوړېږي په ډېر اساني سره به بیا ته یو لفظ مفرد و جمع ته اړولی سي نو چې دا سبق ته زده کړئ چې په دې سبق مې سر خلاص دا قاعدې مې په یاد کړې انشاءالله د دې بعد موږ په جملو کې داخلېږو په جملو کې مې څه کار درته کوم چې انفارمیشن کوېشن و ډبلیو ایچ کوېشن باندې کولو یا په دې کې بل نورې جملې راځي چې درته ویلې مې دي چې هغو ته یا سنو کوېشن ویل کېږي هغه باندې هم سر در خلاصوم په راتلونکي سبق کې او د هغه سبا ته انشاءالله و ټینسو ته داخلېږو ټینسو کې پرمختګ کوو ټینسونه به وایو درېو اندازې پورې چې کوم ضروري ټینسونه دي چې زموږ خبرې روانوي هغه ټینسونه اول وایو سوکه سوکه چې کوم ټینس ضرورت راځي بیا هغه وایو ویډیو د سره شیر کړئ د نورو ملګرو پورې ورسوئ خوشحاله او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته